سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر او د استخباراتو لوی رئیس متحده عربي اماراتو ته په سفر ولاړل. د افغانستان اسلامي امارت وایاند وایي چې د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق واسق متحده عربي اماراتو ته تللي. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه زیاتوي چې دغه چارواکو د کوربه هیواد له مشر محمد بن زاید النهیان سره ولیدل. ښاغلي ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو لوریو پر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې په دې ناسته کې د دواړو لوریو ترمنځ سیمه ییز ثبات، د اقتصادي پیاوړتیا او ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي. د یادولو دا چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي هم عربي اماراتو ته په سفر تللی و. په یو بل خبر کې اورئ چې لاروف وایي امریکا افغانستان کې د پوځي حضور په اړه فکر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف وایي امریکا افغانستان ته د خپلو پوځي زیربناو پر بیرته ستنولو غور کوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې وویل د جو بایډن ادارې دا پالیسي درلوده. د روسیې تاس خبري اژانس لیکلي چې ښاغلي لاروف د دوشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان له ګاونډیانو کار اخلي. نوموړي وویل چې د هغه څرګندونې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پالیسیو ته اشاره ده. نوموړي د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې وویل موږ به هم افغانستان هیر نه کړو. امریکایان هم هڅه کوي چې تر یوې اندازې پورې خپل شتون بیا ټینګ کړي. دا د هدف لپاره له ګاونډیو هیوادونو څخه کار اخلي. جو بایډن د 2022 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې بهرنیو پوځي عملیاتو پای ته رسېدو اعلان وکړ او یوازې څو میاشتې وروسته اسلامي امارت بیرته له کوم مقاومت پرته کابل ته ننوتل او په څو ساعتونو کې یې د ښار کنټرول ترلاسه کړ.